متل دی وایي اوړه خیشته میشته کړي منت پر تناره کړي. دلته خیشته میشته د ګرامر له مخې تکراري ترکیب نه دی لکه کور مور، هلک ملک، سړی مړی، بلکې د ډوډۍ لپاره د اوړو چمتو کولو یوه ځانګړي پړاو ته اشاره ده. په کندهار او شاوخوا ولایتونو کې هغه ډوډۍ چې پر طبخي یعنې تبۍ پخیږي اوړه یې په دوو پړاوونو کې چمتو کیږي. لومړي پړاو ته یې اغژل یا اخښل وایي. په دې پړاو کې له اوړو سره یوازې اوبه او مالګه ګډیږي او د کاشن یا تالۍ سر پړینګي یعنې د اوړو په دسترخوان یا ټغر تړل کیږي. 1 یا 2 ساعته وروسته له همدې خیشته کړو اوړو سره نورې اوبه هم ګډیږي. کله چې اوړه ښه سره ګډ سي په سوکانو کلک کلک وهل کیږي چې پاخه سي. لکه د دیوال لپاره چې خټه پخیږي دغسې اوړه هم په سوکانو وهل کیږي چې کلک او پاخه سي. د اوړو چمتو کولو دې پړاو ته میشتېدل یعنې په سوکانو وهل وایي. د اوړو اغژل اسانه کار دی او خاص مهارت نه غواړي، خو میشتېدل خاص مهارت غواړي چې دا پړاو د ډوډۍ پر پخولو خورا ډیر اغیز لري. وایي چې پر یوې مور خپله لور ډیره ګرانه وه او خورا یې نازوله. مېړه به یې ورته ویل چې دې نجلۍ ته اوس لا د کور لږ کار په لاس ورکوه چې زده یې کړې، سبا چې پیغله سي او د مېړه کور ته ولاړه سي نو هیڅ کار به یې نه وي زده. ښځې دا خبر نه ورسره منله، ویل به یې چې دا دی زه ټول کارونه کوم، څه ضرورت دی چې دا کار وکړي. میاشتې او کلونه تیر سول او نجلۍ پیغله سوه. ښځې به د کور ټول کارونه خپله کوله، خپل لور ته یې هیڅ کار په لاس نه ورکاوه. مېړه یې ورته ویل چې اوس نجلۍ پیغله سوې ده، باید چې د کور له کارونو سره بلده سي، همدا یې وخت دی چې ځینې کارونه په لاس ورکړي، سبا چې د مېړه کور ته ولاړه سي کارونه به څنګه کوي. ښځې به ورته ویل چې خیر دی اوس لا زه ځوانه یم او کار کولی سم، پرېږده چې یو څو ورځې هوسا تېرې کړي، که د مېړه کور ته ولاړه سي هسې هم کار ته مجبوره ده. د نصیب کارونه دي نجلۍ واده سوه او د خسرګنۍ د کور ټول کارونه ورتر غاړې سول. خواښې چې به یې هر کار په لاس ورکړ د دې به نه وزده. د نجلۍ د بیکارۍ او ټمبلۍ اوازه په ټوله خسرګنۍ کې خپره سوه. د نجلۍ په باره کې د ښځو خبرې ورځ په ورځ ډېرېدې. آن دا چې داسې وخت هم راغی چې ښځو به مخامخ پیغورونه ورکول. خواښې یې مجبوره سوه چې د کور نور کارونه په خپله وکړي. دې ته یې یوازې ډوډۍ پخول ور وسپارل. ورته ویې ویل چې لومړی ډوډۍ پخول زده کړه، بیا به نور کارونه هم په لاس درکړم. څرنګه چې نجلۍ تر دې مخکې ډوډۍ نه وه پخ کړې نو تل به یې ډوډۍ سوځلې، بلمنګه، تروه او یا پتیره به وه. نجلۍ به د ځان خلاصولو لپاره ډول ډول پلمې جوړولې. کله به یې ویل چې اوړه خراب دي، کله به یې ویل چې بوټي لانده دي او کله به یې ویل چې تنور خراب دی. یو ورځ یې میلمانه درلودل. کله چې نجلۍ اوړه میشتول یعنې رندول نو خواښې یې ورته ویل چې لورې دا اوړه دې ډېر خیشته میشته کړي دي، سمه ډوډۍ نه ځینې پخیږي. خو نجلۍ یې خبره ونه منله او له همهغه اوړو څخه یې ډوډۍ پخه کړه. میلمنو ته چې یې راوړه نو نیمه اومه او نیمه سوځلې وه. د نجلۍ خواښې او میړه د میلمنو په مخ کې سخت وشرمېدل، خو هغه مهال یې څه ونه ویل. کله چې میلمانه ولاړل نو میړه یې پر نجلۍ سوټی راواخیست او داسې سخت یې وډبوله چې پوستکي یې ور واړول. ویل کوچنۍ خو نه یې، ته په کله ډوډۍ زده کوې؟ دا هم ډوډۍ ده چې تا پخ کړې ده؟ ته خو په شرم نه پوهېږې، د میلمنو په مخ کې دې زموږ پزه راپرې کړه. نجلۍ چې هم خوږېدله او هم شرمېدله د ځان خلاصولو دپاره دا پلمه جوړه کړه چې تنور خراب دی. خواښې یې زوی ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل زویه تنور سم دی، اصلي خبره دا ده چې اوړه یې سم نه وه اغږلې. بیا یې خواښې په لغاز او پیغور ویل دا ټمبله تل بې ځایه پلمې کوي، اوړه خیشته میشته کړي منت پر تناره کړي. یادونه: دا متل د کندهار او جنوبي پښتونخوا په ښځمنو کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک په تیره بیا ښځه ټمبله او یا بې کفایته وي، غواړي چې خپله بې کفایتي پټه کړي او د دې هدف لپاره خپله ملامتیا پر اسبابو او وسایلو ور واچوي، نو نورې ښځې دا متل وایي.
دا کیسه مې په 1990 شمسي کال د لیندۍ د میاشتې پر 9 نیټه د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د دې سبزي کلي له یوې سپین سرې ښځې څخه اورېدلې ده.